د بیټک ټي وي ډیرو ګرانو قدرمندو لیدونکو او خوږو اوریدونکو تاسو ملګری حمزوی یوسفزے یم په ثوابای ضلع کې ولاړ یو. تاسو ته څنګه معلومه ده چې 3-4 میاشتې دغه وبا تیر شوه د کووډ 19 په شکل کې چې دغه پورا دنیا په خپل غیږ کې اغستې وه. ژوند په ځای باندې ولاړو، داسې میدانونو ته به خلک د لوبو میدانونو ته به نه تلل، چېرته داسې ګڼه ګوڼه نه وه. سوشل ډسټنس په نوم باندې به خلک د یو بل نه ډیر زیات په فاصله کې ګرځېدل. سرکاري چې څومره ادارې وې هغه بندې وې. د هیلث چې کوم نړیواله اداره ده WHO د هغې د احکاماتو در مخه په ټوله دنیا کې په پاکستان کې هم د دغه سوشل ډسټنس یا د کووډ 19 دغه وبا چې کوم د قانونو هغه لاګو شوی، خو د ډیره خوشحالۍ خبره ده چې مزدوران سوچا چې به پیسې ګټلې، دکانداران، بازارونه، مارکیټونه، یعنی د ژوند چې څومره ضرورت دي هغه په ځای باندې ولاړو. خلک ډیر زیات پریشان وو، خو شکر دا دی او د خوشبختۍ خبره دا ده چې یو وارې بیا ژوند ته مونږ راغلو. ژوند زمونږ په لاسو کې دی، اوس د ژوند نه مزې اخلو. تاسو ګورئ زما غیر چاپیره بلا خلک ولاړ دي، ماشومان دي، مشران دي، سپینګیري دي، ځوانان دي. دلته کې د لوبې میدان دی، مخه ویشتې شي. غوښتل مو چې تاسو سره دغه ژوند چې بیرته لاس ته راغی په دغه هکله تاسو سره څو خبرې وکړو، دغه خلکو دغه خوند تاسو ته وښایو، د دوی خبرې تاسو سره شریک وکړو. مونږ سره اوسئ، دغه دلته کې د میشت ځوانانو مشرانو سره به خبرې اترې کوو. ما سره اوسئ. خپل نوم راته ووایئ. عنایت الله. او څنګه ګڼئ چې دا وبا 3-4 میاشتې تېره شوه او ژوند په ځای ولاړو، بازارونه بندو، میدانونه بندو، بیا اوس ژوند واپس راغی، نو څه به ویل غواړئ دغه باندې؟ نو خبرې خو ډېرې، خو دومره به وو چې لکه کومه وبا تېره شوه په دې کې کوم خلکو ته نقصان وشو او کومه بېروزګاري راغله او خلکو ډېر په تکلیف باندې وخت تېر کړ او قسمه قسم د ورځې اوازونه به راتلل. کله به پکې شارټېج راغلی چې 4 بجې ور بند کوي، دکانونو والا، مارکیټونو والا، د هغوی څه نور څه اسره نه وه، ادارې سرکاري بندې کړې وې. او په دې وجه اوس چې دا کله نه لاکډاون ختم شو نو خلکو ډېر زیات خوشحاله دی چې لکه نوی ژوند ورته میلاو شو او ډېر زیات خوشحاله دي. نو څنګه د ژوند به اوس قدر د هغې نه زیاتي که نه اوس به هم ژوند سره خلک مینه نه کوي؟ نه، اوس خو به ډېر زیات خیال ساتي، ځکه چې کوم وبا پرې تېره شوه نو دا ډېره خطرناکه وه. په یې کې خلک ډېر خراب شول چې کوم نقصانونه وشو، کوم دغه وشو، نو هغه دی ډېر په وخت کې به بیا کابو کوي، ځکه چې هغه کوم سړي ته هغه نقصان او دغه وشو. عامو خلکو ته به څه ویل غواړې؟ عامو خلکو ته چې عامو خلکو ته به دا وایي چې اوس دا وبا ختم شوه نو ځان له خپل روزګار او کاروبار چې څه کاروباري څه روزګاري چې هغه په مینه سره محبت سره کوي او 15 وخت لمونځ کوي، د الله شکر ادا کوي. او څه به ویل غواړئ چې یو بل سره جنګونه جګړې کوي، یو بل سره بنیاتای کوي، هغسې که نه اوس خو دا ژوند بیا په لاس راغلی دی، دې کې به څه پکاري؟ څه به کوو او څه به نه کوو؟ دې کې خو ګوره اخلاص پکار دی، د جنګ جګړو نه څه نه جوړېږي. دا چې کوم وبا په موږ باندې تېره شوه دا د جنګ جګړو نه خطرناکه وه. دې کې ټول خلک په کورونو شو، نو په دې وجه چې جنګ جګړو ته ساجد دي چې د ورورولۍ، د مینې، د محبت ټایم پاس کول غواړي. ډېره زیاته مننه د وخت راکولو، ډېره مهرباني. زما جینوم فیاض محمد دی. او د کوم کلي؟ د باجا بامخیلو سره ټاچه. نو دلته کې څه راغلی؟ دلته جی موږ دا د مخې نمایش جوړ کړی دی او بس د دې خوند دغه کوو چې اسکو خوند ترې نه اخلئ؟ خوند ترې اخلو. نو څنګه ګورئ دغه مخې میدان کې مشران هم دي، ماشومان هم دي، ډول سرنا ده، دا ژوند داسې په ځای ولاړو 2-3-4 میاشتې وبا وه، کرونا وه، اوس بیا ژوند واپس راغی، نو څنګه ګڼئ؟ یره وام لکه چې سړی مړی ژوند دی شي چې دا واپس رالو. جي ډېر ښه، ډېر برباد شو د کرونا د لاسه. موږ 1800 روپۍ یو قرضداري شوي او له 100,000 نور قرضداري شوي او دوی وایي چې 12,000 روپۍ به راځي او پرې موږ اخیستي دي، واپس ورپسې څو رازونه میلاوېږي. ډېر تکلیف ته راته چې کار میلاو شو، ډېر ښه به وشي. نو دا راته ووایه چې دا خلک ټول ستا خبره اوري، ټول دنیا کې پښتانه دي، پوه شوې، ستا په خبره باندې به پوهېږي، ستا خبره اوري، هغوی ته به څه ویل غواړئ؟ هغوی ته خو زه د عوام که نه چې د خپل ځان ډیر خیال ساتئ، د کرونا نه ځان ساتئ، ولې چې دا کرونا داسې یو بیماري چې نه څوک ویني او نه چا لیدلې ده. پریشانو کې یو، اوس بیا یو کله کله وایي دا کرونا به بیا راځي، نو موږ څوک ونه لیدل، موږ د یو بل ناسې خار کوو او یو بل نه راله خار پاره. مایدا په باجا کې پارک جوړ شوی بډیری دی او خوند سیوا او سپارځای دی او خلک ټالونو باندې ځي لکه سیلای دی او پوخه بادې رنګ د چوکای دی.
او پکې یو سفر خو جوړ شوی دی یارای دی او دا د رباب د منګي ځای دی او پکې طاهر د چوکیدار کلک د ډیپټای دی ډېر ښه اپا یازې وای پکې خستا هر ځای د ناستې ځای دی ډېر مهرباني ما سره یو ځوان ولاړ دی چې دلته راغلی دی دغه میدان ته راغلی دی د سره دنه تپوسونه کوو دنه پوښتنې کوو چې ته راته خپل نوم ووایه هلال خان د کوم ځای باجا ته کې راغلی څه دې وکتل دغه 3-4 میاشتې دغه ژوند په ټپه ولاړو څوک به د کورونو نه وتل بهر به نه وتل بازارونه بند بیا ژوند راغی دغه خلک دي خوشحالۍ دي څه ګڼې چې کله وبا وار څه بند نو څه حساب و دا خو موږ خپل ځای ده موږ ټورنمنټ جوړ کړی دا خو د مخه ده او هم دغه خوشحالۍ لپاره او په دې دا ټول ملګري سب دا خوښوي دا بډ لیندو نو څنګه ګورې چې دغه حکومتي هم پابندۍ لګېدلې وې داسې ګڼه یا میدانونه لوبې نه وې بیا اوس هغه ازادي شوه ژوند لاس ته راغی نو څه ګڼې چې بیا خلک خوشحاله دي یا څنګه بالکل خوشحاله دا به چې شروع شي نو دا ټول ډېر ټول تماشګیر ډېر راځي دا لبه خوښوي زموږ ملګري ټول دا لبه خوښوي زموږ کلیوال ټول دا لبه خوښوي ډېره مهرباني ډېره مننه د بیټک ټي وي او د دوست محمد د حمزوی ډېره زیاته مننه کوم دا د کډي ملګري دي او د خپلې هڅې کوي مسافرانو ته پښتنو ته په وطن کې بهر خلکو ته دغه خپل غږ رسوي د دې د ماحول ورته ښایي کلیوال رنګ ورته ښایي مخه ده په باجا کې فاینل دی د شوي او د پجمړ تر دامن ده پکې تورای باجي دي او بل لږه غوندې مخه پاتې نه 3 میاشتې ژوند په ټپه ولاړو دنیا ټوله په ځای ولاړه وه بیا ژوند واپس راغی څنګه الله دې وکړي چې په غونډه نړۍ کې دغه مرض ختم شي پښتنو ته ډېر زیات نقصانونه په دې ورکړل چې دلته کې پکوړو والا چولو والا مونږ غریب خلک ډېر چابړي والا خلک ګاډی والا خلک ډېر زیات دي هغه پکې مکمل تباه برباد شو او ګراني هم په دغې وجه باندې جوړه شوه چې مالونه نه راسي جهیزونه ولاړ دي ټرکونه ولاړ دي نو الله دې وکړي چې ژوند واپس خپل ځای ته راشي او دغه مرض روغ شي متاثره خو به دې موږ ډېر زیات په دې یو چې دلته هغه نظام نشته په نورو ملکونو کې چې کوم نظام دی هلته حکومت دغه ورکوي دلته خو حکومت دې ته ناست دی چې په کرونا کې څومره ډېر خلک مړه شي چې زموږ خزانې ته ډېرې پیسې راشي نور پکې څه نشته دی الله دې خیر وکړي او مخه ده ژوند دی مازدیګری دی باجا کې او خاد آباد راته اوسئ د بیټک ټي وي ډېره مننه کوم چې دومره هڅې کوي